د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه. هیله درک روغ او د ژوند پر ټولو چارو به برلاسی یاست. یو ځل بیا هم د مورې تمې زړه کې د ناول له نهمې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. دا ډالۍ به درته وسوځوم، تاسې ولې نه پوهیږئ؟ و د حمید مورې، دا زمن دې پوهه که ته خو پوهیږي چې خلکو موټرې، بنګلې او څه واخیستل، خو زما بچي دې ښوونځي پورې ټومبلي دي، بیا به پوهنتون وایي، دا عمر خو په همدې کې تیر شي، تاسې ولې نه پوهیږئ؟ صدر یې څنډ وه او د باندې ووت. عاقب حمید ته وویل که ته نه خفه کېږې زه ښوونځی پرېږدم، همدا به ښه وي چې تا سره کار وکړم. حمید هم وویرید او ویل سمه ده عاقبه، څنګه چې ستا خوښه وي، زما اندامونه ماین ځپلي، که پلارجان ووهلم نو کار به څوک کوي، که هغه مو په مور بیا وهل شروع کړل نو بیا به څه کوو؟ له همدې وجې عاقب له ښوونځي محروم پاتې شو. استادانو به له ما پوښتنه کوله عاقب ولې غیر حاضري کوي؟ ما به ورته ویل کورنۍ ستونزې دي چې حل شي نو بیا به راشي. په بله ورځ خپل استاد او مدیر موږ کره راغلل او ویې ویل عاقب له ډېرو ورځو غیر حاضره دی، ښه به وي چې راشي، ګنې محرومیږي. حمید ناست ویې ویل څه ووایم، پلار مو له ښوونځي کرکه لري، عاقب نه پرېږدي چې درشي. مدیر چې کله زموږ د کور په حال پوه شو خواشیني څرګنده کړه، نور نو هغوی ایثار نه شول او د تللو په حال کې یې وویل الله تعالی مو مل شه. په دغه شېبه کې مې پلار راغی، مخکې ډکه لوټه ایښې وه، هغه یې له قهره په پښه ووهله، ټول وویرېدو چې د پخوا په څېر مو بیا ونه وهي، خو له نیکه مرغه خپلې خونې ته لاړ. مدیر ته په سترګو یې اشاره وکړه آیا دا یې پلار دی؟ مدیر سر وښوراوه هو. هغې ورته د تللو اشاره وکړه او ویې ویل د خښتو بټۍ هم 2 میاشتې بنده شوه. حمید د کاغذونو په ټولولو پیل وکړ، ټوله ورځ به ګرځېدو، ماښام به یې 1 ګونې او 2 ګونې سره یو ځای کړلې، ټولې به 25 روپۍ جوړې شوې. زه هم سهار لخوا ښوونځي ته تللم، ماسپښین به مې یو ځای د عاقب سره کاغذونه راټولول، له څه موده پس مو له هغه ځای بلې بټۍ ته کډه وکړه او د هغه ټیکهدار څخه مو 50,000 پیشکي واخیستې. نیمې پیسې مو پخواني ټیکهدار ته او پاتې پیسې مو مور ته ورکړې. هغه ضعیفه شوې وه، اکثره به د سر ټپ له وجې پازابېده او زګیروي به یې کول. مور مو غوښتل چې په ژوندون یې د حمید واده وکړي. هغه ته یې وویل زوی جانه زه غواړم مخکې له مرګ نه ستا واده وګورم. د ارمان ډولۍ خو مې ونه لیده، په کړیکو شوه، موږ ټول ترې چاپېر شو. ویل مو مه ژاړه مورې، ته به تل له موږ سره یې، ته خو د مرګ خبر هېڅکله مه کوه. حمید وویل ګوره مورې، همدا ته یې چې موږ در باندې راټول یو. پاتې شوه د واده خبره، ما نه غوښتل چې ژر واده وکړم، خو ته چې د ارمان خبره کوي، ستا چې څنګه خوښه وي منم یې، ستا د خوښې لپاره هر څه ته چمتو یم، هېڅکله به غم ته اجازه ورنه کړم چې تا ته نږدې شي. مور مو هغه خپلې سینې پورې ونیوه او ښکل یې کړ. ورته یې وویل زوی جانه زه غواړم چې ستا د تره لور درته وغواړم. مورې اړتیا نشته چې له ما پوښتنه وکړې، ستا په رضا زما رضا ده. مور مو ډېره خوشحاله شوه او په بله ورځ دوکاندار اکا کره په جریکه لاړه. هغه تر چې کله یې هم موږ ته د اولاد په سترګه نه دي کتلي. کور کې به د خوراک او څښاک تنګ سوه او ده به د ارمان او حمید له مجبورۍ غلطه استفاده کوله. دوی به یې ځنګله ته د خسو لپاره لېږل، بیرته به چې راتلل نو یو بار به یې ترې په 1.5 کلدار اخیسته.
خو دا سوچ له یوه تره سره هم نه و چې دغه بې سرپرسته ماشومان مدرسې او یا هم مکتب ته ولیږي. مور مو د تره څخه د هغې د لور غوښتنه وکړه. تره مې وویل څه زه به خپله لور د لیوني ورور زوی ته ورکوم، هغه چې په بټۍ کې کار کوي، هېڅکله هم نه. تیږه به ورنه کړم چې سر پرې مات کړي. ګوره ورېندارې، که همداسې مونږ کره راځې نو هر کله راځه، او که زما د لور غوښتو لپاره راځې نو مه راځه. مور مې خوابدې خپل کور ته راغله. حمید چې مور ته وکتل نو پوه شو چې دوکاندار اکا مې له موږ څخه کرکه کوي. غږ یې پرې ونه کړ، په خیر راغلې مورې. هغه وویل ښاد شې زویه. مورې خیر خو به وي که نه؟ هو زویه خیر دی، داسې ښکاري لکه اکا مې چې خفه کړي. مور مې وژړل. حمید وویل اخ مورې ته ژاړې؟ نه خو څه وکم، زړه مې ژاړي. تره دې وویل زه مې خپله لور د لیوني زوی ته نشم ورکولی. او هو نو ته دې خبرې ته ژاړې؟ اوس چې موږ د لیوني زامن یو، الله تعالی خو را سره دی که نه؟ ته زړه مه خوابدی کوه، هغه کوم شاعر ښه ویلی دي: ګل سوری سوری کړم د اغزو نه څه ګیله ده، خپلو په ور وسوم د پردو نه څه ګیله ده. چې تره مو داسې کوي نو پردي څه ملامت دي. په هغو حالاتو اوس هم دردېږم چې هر خپل کره تلو نو حمید ته به چا لور نه ورکوله. خو مشرانو رښتیا ویلي، که د الله تعالی په درګاه کې یوه لاره بنده وي نو 10 نورې د رحمت خلاصوي. د حمید کوچنیوالي ملګری عصمت نومېده، هغه هم د خپلې کورنۍ سره د افغانستان نه پاکستان ته مهاجر شوی و. مور مو هغوی کره په جرګه لاړه. چې ورسېدو د عصمت کورنۍ زموږ دروند استقبال وکړ. مور مو په ډېرې سختۍ د جرګې خبره ور یاده کړه. عصمت وویل بس ترور جانې زه حمید ښه پېژنم، هغه زما د کوچنیوالي یوازینی ښه ملګری دی. زه به خوش قسمت یم چې تاسو سره خپلوي وکړم. مور مې د عصمت له ښه برخورد متاثره شوه. د هغه په څېره کې خپل زوی ارمان ولید. له خوښۍ د هغه پر سر لاس کش کړ او ښکل یې کړ. هغه مې مور ته وویل په اوله اونۍ زما واده دی او په 2مه اونۍ به تاسو ته د کوژدن دستمال درکړم. سمه ده زویه انشاءالله. هغه لومړی خپله کورنۍ په خپلې خوشحالۍ ونازوله او په 2مه اونۍ یې موږ ته دستمال راکړ او د وخت په تېرېدو سره مو سم واده هم وکړ. مور حمید ته وویل خو سرکنۍ ته دې بلنه ورکړه چې موږ ورته ډوډۍ کړي. حمید ځواب وکړ او په بله ورځ هغوی راغلل. شپه یې تېره کړه. په سبا بېرته لاړل. په کلي او ښار کې اوازه خوره شوه مهاجر به له پاکستانه ویستل کېږي. د حمید لږه موده کېده چې واده یې کړی و. یو ټرکټور والا سره مزدور و. پخې خښتې به یې بارولې، د ورځې دیاړي به یې 80 کلدارې ورکوله. د پاکستان پولیسو حمید له ټیکټر څخه ښکته کړ او سمدستي یې تاڼې ته یوړ. حمید 15 ورځې بندي و. پولیسو 15,000 روپۍ غوښتې. موږ چې د مزدورۍ پیسې سپما کړې وې ټولې 15,000 کېدې. نور مو له ټیکهدار واخیستې او حمید مو پرې راخوشي کړ. څو اونۍ تېرې شوې. د ښوونځي مدیر فیس غوښتو، خو کور کې به د پیسو درک نه و. حمید وویل وروره نور ښوونځي ته مه ځه. مور مې اخ کړل. زویه ستاسو په نصیب کې تعلیم نشته. ومې ویل خیر دی مورې. هغه بوجۍ مې راکه چې وختي لاړ شم. پوهېږې ولې؟ ټول دوکانداران سهار وختي خپل دوکانونه جارو کوي نو کاغذونه ښه ډېر وي. د هغې په سترګو کې اوښکې وې. هغې مې ورته پاکې کړې. په وړو سلګیو وویل په مخه دې رڼا شه زویه. تر 11 بجو پورې وګرځېدم. مکتبونه رخصت شول. زده کوونکو منډې وهلې. د سړک غاړې ته ودرېدم. بوجۍ مې کېښوده. د یوې شېبې لپاره د هغوی په ننداره شوم. زړه مې درد څړیکه وکړه. خپل تنکي لاسونه مې لاپه کړل.
ای مهربانه ربه، ته مې ښوونځی په نصیب کړه. یا مهربانه، تل خو به کاغذونه نه ټولوم، بیا خو به ځم که نه. دو زده کوونکي مې تر څنګ ودرېدل. یو وویل وای خان تو سې اسکول نہیں جاتی؟ ای خانه ته ښوونځي ته نه ځئ؟ سر مې د نه په بڼه وښوراوه. هغوی بکسې شاته واچولې او په منډو شول. زه هم موسک شوم. بوجۍ مې په شا کړه او ولاړم. تر ماښام اذانونو پورې مې 2 پیرې ګودام ته یوړلې. ګودام والا 11 کلدارې راکړې. حمید او عاقب هم راغلل. هغوی وویل یو به کور ته لاړ شو، 2 کسه به د شپې تر 12 بجو پورې کاغذونه ټول کړو. عاقب راته وویل حمید لالا دې کور ته لاړ شي، زه او ته به کاغذونه ټول کړو، څنګه دې خوښه ده؟ ومې ویل سمه ده وروره. حمید مو رخصت کړ او موږ د کاغذونو په ټولولو شروع وکړه. د اسلام آباد لوی ښار تر نیمې شپې وروسته بند شو. لاړو ګودام ته. ګودام والا کاغذونه وتلل. 48 روپۍ کېدې. را یې کړلې. د ژمي شپې وې، سخت ډېر ساړه مو کېدل. ګودام والا ته مو وویل کاکا زموږ کور لرې دی، که تاسو نه خفه کېږئ نو موږ به نن شپه په کاغذونو کې تېره کړو. هغه وویل نه داسې نه کېږي، دلته پولیس ګزمه کوي، ستاسو ذمهواري نشم کولی. ورته ومې ویل موږ به له هغو پټ اوسو او سبا مو چې څومره کاغذونه ټول کړل هغه به تا ته راوړو. وی منل او وی ویل سمه ده، سړو نیولی وم. غاښونه مې یو له بله سره کړسېدل. عاقب واورېد وی ویل هی وروره، په تا خو لړزه راغلې، راځه چې کاغذونو کې پټېږو. ومې ویل وای سمه ده نو، یخه شپه وه په کاغذونو کې. ای اسیره خانده مه، بیا ما ته ژړا راځي. دې نرمو کاغذونو کې په رښتیا هم یخني نه کېږي. وی خندل سمه ده، راځه چې پکې دننه شو. اخبارونه مو په سر واړول او ویده شو. سهار وختي مو لمونځ وکړ، بوجیګانې مو په شا کړې او باړه مارکیټ ته ننوتو. بیرته چې ترې ووتو، یو ناشنا هلک چې عمر یې عاقب ته ورته، له بوجۍ سره یې کش کړم. ویل مې څه دي؟ بل راغی، هغه هم کش کړم. د عاقب ورته پام شو، خپله بوجۍ لکه د چپن پرې ورخطا کړه. دا بل یې یو په افغاني سوک ووهه. نور نو یې وروسته ونه کتل او وتښتېد. له خوښۍ مې وخندل. آفرین عاقب آفرین، زړه دې راته یخ کړ. وی خندل تا به عذابوي او زه به یې ګورم. وایم سم کار دې وکړ. د ماسپښین اذانونه ول، په څنګ کې مو ښکلی جومات و. عاقب وویل زه دلته لمونځ کوم، ته د باندې کاغذونو سره کښېنه. ومې ویل ورځه. د عمومي دروازې تر څنګ کېناستم چې پوډریان مو کاغذونه پټ نه کړي. 1 بجه وه. د ښوونځي زده کوونکي په ډله روان وو. بیا مې زړه ودرېد او په ناهیلۍ مې سر ښکته کړ. څوک ودرېد؟ د سیوري په لیدو یې پوه شوم چې په څنګ کې مې ولاړ دی. ویل یې زویه. سر مې پورته کړ، کتل مې په ونه دنګ سړی ولاړ و. ویل یې ولې مکتب ته نه ځي؟ ما ته ګوډ په اردو پوهېدم نو ځکه خو مې ځواب هم مات او ګوډ ورکړ. نه 1 میاشت کېږي، پرېښی مې دی، خو د وخت په تمه یم. څه مشکل لري؟ هو اقتصادي مشکلات دي. هغه جیب ته لاس کړ، لسګون یې راوویست. دا واخله. مننه، نه یې اخلم. ګوره ته زما د زوی په څېر یې، هیله کوم وایخله. زیاته یې کړه که ته یې وانخلې نو خفه به شم. ستا په څېر زوی مې درلود، هغه رانه ورک شوی. ته مې ولیدې نو زړه مې در باندې خوږ شو. اوس خو یې واخله که نه. د هغه په حال خفه شوم. نور مې څه ونه ویل. د هغه زوی چې هر چیرې وي الله تعالی دې ورته ژر پیدا کړي. عاقب له جوماته راووت. زه ننوتلم او هغه د کاغذونو تر څنګ کېناست. لمونځ مې وکړ، بیرون ووتم. عاقب ته مې لسګون ورښکاره کړ. هغه ویل دا دې له کومه کړ؟ یو مسلمان و، هغه راکړ. ما ترې نه اخیسته، خو ټینګار یې وکړ او ویل یې د زوی په څېر مې
نو ځکه خو مې ترې واخیست. هغه ویل ښه سمه ده. دواړه وږي وو. په 2 روپو مو ډوډۍ واخیسته. هغه مو وخوړله او په 5 روپیو مو مورجانې ته مڼې واخیستې. هغه هم ناروغه وه. ډاکټر ویل مڼې ورته زیاتې ورکوئ. پاتې 3 روپۍ مو د مزدورۍ پیسو سره یو ځای کړي. کله چې کور ته لاړو نو مور ته مو ورکړې. مور مو دعاګانې وکړې. زامنو ستاسو عمر د ښوونځي دی او تاسې کاغذونه ټولوئ. ومې بخښئ. ما غوښتل تاسو د نورو په څیر باسواده شئ. یو یې ښوونکی او بل یې ډاکټر شئ. سترګو کې اوښکې راغلې. خو نصیب مو ډېر خراب دی. زما نازولو. ومې ویل مورې الله تعالی به خیر کړي. ته فکر مه کوه. زه به ضرور ستا هیلې پوره کوم. د ټیکهدار لږې پیسې پاتې دي. چې خلاصې شي نو بیا به له خیره ښوونځی شروع کوم. لاسونه مې ورته ښکل کړل. اوړی راغی او د خښتو سیزن شروع شو. حمید واقع به هم د خښتو کار شروع کړ. خپل ښار ته لاړم. په هغه سړي مې سترګې پرېوتې د چا چې زوی ورک شوی و. څنګ ته یې ورغلم. سلام مې پرې وکړ. هغه جواب راکړ وعلیکم سلام. په ځیر ځیر یې راوکتل. ته هماغه هلک نه یې؟ ومې ویل هماغه یم. اوس هم کاغذونه ټولوي؟ هو کاکا. نه ته به اوس کاغذونه نه ټولوي بلکې اوس به جوس خرڅوي. هغه چې زه درکوم ګټه یې ستا او خپل قیمت یې ماته راکوه. هغه څنګه؟ زه خو پیسې نه لرم. هغه واورې پسې لاړ چې کله یې واوره راوړله ژر ژر یې میده کړه او په کولر کې یې واچوله. بیا یې جوس هم ور واچول. د 100 دقیقو لپاره یې دمه ورکړه او بیا یې وویل اوس لاړ شه د لاریو په هډه کې دا خرڅوه. خوشحاله شوم. ومې ویل ښه لاړم. ټول مې ورته خرڅ کړل. بیرته چې راغلم 10 روپۍ مزدوري یې راکړه. ویل یې سهار ښوونځي ته ځه او ماسپښین جوسان خرڅوه. له هغه مې مننه وکړه. د سړي په خبرو خوسا شوم. کور ته چې لاړم له مورجانې سره مې مشوره وکړه. هغه وویل سمه ده زویه چې تعلیم ورسره کېږي ښه ده که نه؟ ویل مې هو نور به همداسې کوم. هر ماسپښین به مې پاک کالي اچول او تلم. به 40 روپۍ مزدور به یې هم راکوله او ورسره به یې ښوونځی هم مې شروع کړ. څو ورځې وروسته یې راڅخه وپوښتل ښوونځی دې شروع کړ؟ ومې ویل هو په 4م ټولګي کې مې ځان شامل کړ. کوم ښوونځي کې یې؟ ومې ویل په برایټ وی پبلیک های سکول. ښه ډېر ښه. له هغه سړي خوشحاله شوم. په پردي هېواد کې مې پردي خپل شو. هم یې راته کار پیدا کړ او هم یې راته د ښوونځي زمینه مساعده کړه. تر 5م ټولګي پورې مې همدا کار کوه. په بله ورځ ښوونځي کې رقابتي سیالۍ وه. ټول ګروپ بندي شوي وو چې په نتیجه کې زما ګروپ ګټلې وه. ډالۍ په لاس کور ته روان وم. یو کراچیوان مخې ته راغی. مڼې یې خرڅولې. ګرانو اورېدونکو دا و د مور ته مې زړه کې د ناول 9مه برخه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې په پاک مهربان او بخښونکي رب سپارم. لوی الله مو مل شه.